کراته زمونږ د مفتي صاحب زمونږ مدرسه کې یو څو ورځې مونږ له راغلي دي. زمونږ مدرسه یوازې مدرسه نه ده، ته خو هم راتلی که نه ملا. زمونږ مدرسه یوازې مدرسه نه ده، وایي څه شی دي پوره د جج صاحب یو قسمه جرګې پکې را روانې مولوي صاحب. په دې مثال صاحب مونږ جرګو ډېر زیات تنګ کړي، خو دغه خلکو اعتبار دی، اعتماد دی، الله دې خوشحاله کړي. نو زمونږ مدرسه کې دروازې دونه قطار د جوسو ولاړي چې دونه به د تنګي په سیشن کې نه نی راغلی، او د تنګي په کوټ کې به نی راغلی، په عدالت کې به نی. پخوا کې به مونږ جرګې کولې او مونږ سره به د علاقې خلک راجمع شو. نو زمونږ د علاقې جرګې به څه شوي، مړې شوي دي، جمدې شوي دي، سود دی، پیسې رانه نیولي دي، زیان دی، حق مې دی ورسره، ځمکه مې ده، ځمکه مې نه ده. دا قسمه جرګې به 80% وي، او د زنانو دا جرګې چې مونږ ورته وایو چې وتښتېده او راله او پلار کله لاړه، دا به 10% وي. او نور ټول مشران تاسو ناست یې چې څوک جرګې کوئ. نن سبا نیم په نیمه جرګې ګورې دا دي، نیم په نیمه جرګې، نیم په نیمه جرګې دا دي چې جینۍ وتښتېده، جینۍ د خاوند نه خفه ده، جینۍ پلار کله تللې ده، خاوند شړلې ده. یعنې نااتفاقۍ دونه زیاتې شوي دي او نحوست دونه زیات شوي دي، زمونږ د قوم هغه تهذیب او کلچر هغه دونه خراب شوی دی چې زمونږ د زنانو دماغ مزاج شوي دي او د هلکانو مزاج شوي دي. که دا زنانه نه وي نو ما تاسو ته ناشنا ناشنا خبرې کولې، خو دوی یې اوري نو زه تاسو ته نشم ویلی. ټول کار خراب شوی دی. ګورې څه شی شوی دی خراب؟ دا ولې خراب شوی تاسو ته پته ده؟ دا ځکه خراب شوی دی، پخوا به داسې چلو شو. خیر دی، خفه کېږې ما. پخوا به داسې کار وشو چې مونږ به وي پښتانه چې مور یې واده کړي او پلار یې واده کړي، که چېرته د دې ستنې سره دې واده کړه دا به ورسره وخت تېروي. دا زموږ رواج و د پښتنو. زما په خبرو پوهېږئ که ما چې کله رشته به مور وکړه، پلار به وکړه، تره به وکړه، رور به وکړه، دې کې د جینۍ اختیار نه و راغلی. هغه پښتنه وه، هغه به وي زما پلار او ورور چې څه خبره کړې ده مړه به شم خو د دې کوره به ونه ځم. دا خبرې به تاسو اورېدې او که نه اورېدې وایئ که نه؟ مړه به شم خو د دې کوره به ونه ځم. یا به مې کور وي او یا به مې ګور وي، یا به مې د پلار کور وي او یا به مې د خاوند کور وي. نور کورونه او نور کیسې کاکې پکې نه نشته. دا هغه وخت کې چې کله زما د زنانو سترګې نه وې کلو شوې او زما د زنانو بدنظرۍ نه وې راغلې او زما هلکان هم د حیا نه ډک راغلي. اوس نن سبا کار خراب کړی دی. چا مایه موبایلو کې ځان له یو خوا کیمرې لګولي دي، ټول پې پوهېږئ ښه، او یو داسې میکپونه هلکان هم وکړي او جینکۍ هم وکړي که نه، نو خوله مې ګډه وډه کېږي. زه دلته ناست دي د هلکان چې د موبایلو کې دا جینکۍ وویني که نه، نو مور پلار ته په خیروش وي کور دی زما د دې مور واټ شي، خدای دې دا تباه برباد کړي. دا ما نه زمونږ د کورې کړې ده، دا جینۍ خو دا راغلې ده. ګورې لکه داسې نه کله نه وایي. نو ولې تاسو څه وایئ چې تاسو جوړ موبایل یې ګورئ، دې جینکو سره موبایل یې نشته، تاسو نه ورسره ګټې غټېږي. خبر کېږئ ما؟ تاسو څه وایئ چې تاسو راغونډ شئ او موبایل کې کتل کوي او دا چل دی او دا چل دی، نو د جینکۍ په ودونو خودونو کې دا کار کوي او کوي که نه؟ نو چې تاسو کله پردۍ جینکۍ ووینئ او خپله ښځه درته بدرنګه ښکاري، خفه کېږئ ما؟ هغه چې بیا داسې په دې موبایل کې ښایسته هلوکه وویني او ته وویني وایي یا الله پاکه مور مې تباه برباد کړي، دی څه په موږ د کوري باندې اړولې ما داسې بېلو شاده یې ماله کړې ده. د دې د وجې نه د کورونو اخوا نور نظم موضوع ضعیفه کېږي، اخوا نور نظم موضوع معمولي چې څه وي ضعیفه کېږي. زمونږ د زنانو هغه کوم د سترګو حیا چې وه، زمونږ د هلکانو هغه کوم تهذیب چې دا یاد ساتئ. دا پښتانه ډېرې ښکلې خبرې کوي. ګورئ ښه خبرې هم دي بدې هم دي. هغه دا نه وي دا پښتو ګورئ نیمه کافري ده او نیمه مسلماني ده. ګورئ دا مو اورېدلي دي که نه؟ نیمه کافري ده او نیمه مسلماني ده. دا تو باندې چون دی د پښتون مقصد به څه حیا. پښتنه زنانه به غاټ پوډونې په سر غټه برقه به یې راغوستې وي
اوس که چېرته ته تعلیم یافته شې او د خپل مور او د پلار د حیا خیال نه ساتې نو کار به دې خراب وي که نه نو د هغه مور او د پلار دا دعا وي یا الله د دې ماشومې او د دې لور قسمت مې د خو کې زه ورته تعلیم ورکوم تهذیب ورکوم او قسمت یې د خو کې نظم وخت هم لږ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه چل شوی دی وایي درې لوڼه مې دي د الله پیغمبر د هر شي را سره خیال دی د تعلیم را سره خیال دی د هر شي را سره خیال یو ښکلې مدیداره جملې ویله چې د چا درې لوڼۍ د دې حق ادا که د دې تعلیم ادا که د دې ښکلې مدیداره دی چې رشته وکړه الله تعالی به جنت ته بوځي ګوره دا ډېره اسانه خبره راغلې یو راپاتې دي د الله پیغمبره لږه خو دوه لوڼه دي وایي زه چې د چا دوه لوڼۍ هغه به الله تعالی جنت ته بوځي د دې لوڼو د خدمت ته وجې نه یو راپاتې دي زما یو لور نه وي زه چې یو لور یې د چا او مزیدار ښایسته خدمت یې د دې لورو که د عزت خیال یې وساته د تعلیم خیال یې وساته مزیدار دی کې رشته وکړه الله به جنت ته بوځي په زوی باندې دا وینا نه ده شوې ما نه خفه کېږي مولیان باندې په لور باندې وینا شوې د لور د تعلیم او د تربیت په نظامونو نه ډېر زیات خیال ساتي خرچه هم پکې ګورې دا یاد ساتي زموږ پښتنو کې بل غلط عادت دا دی هلکانو خرچې ډېرې کوو په جینکو نه کوو او هلته دی لکه د کور وتښتي ودې تښتي که نه زموږ علاقو کې هلکان وتښتي مردان ته لاړ شي دغه ته لاړ شي اسلام آباد ته لاړ شي پنډۍ ته لاړ شي چې راځي 1500 روپۍ هم جیب کې راوړي وي هلکه ته چېرته تللی وې یاره تللی وم هغلته مې نوکري کوله او خو الله دې نه کړي الله دې نه کړي پښتانه د خپل کور نه یو رسم بار ووته نو بیا ته په کلي کې د ناستې او د پاستې قابل راغلی نه راغلی که نه نو ډېر خیال به یې ساتئ زه کله ناکله ویم دا لږ مثال د څه دی د صبر دی صبر باندې دا د ټول دا بوزو د الرجي وخه چې پوس شي بیا تېره کړه او د جینۍ مثال د څه شی دی د ګل دی د ګل د خیرې دی د دې ګل لکه یوه پاڼه پرېوته د ټول پاکستان ساینسدانان را جمع کړه دا تاته بیا واپس ګل کولی دي چې ګورې نو د خپلو ماشومانو ډېر خیال ساتئ دا شهزادګان دي شهزادګۍ دي د دوی تعلیم د دوی تربیت ستا د کور مېلمنه ده خپل کور ته به انشاءالله په خیر او په عزت سره دي چې دا څه ارمان یې د خیر او ارمان یې د شریعت مناسب پاتې نه شي چې بابا مې دا کار ما سره غلط کړی دی خو دې بچو ته مې دا خیال دی چې د خپل مور او پلار او د وروڼو د عزت هم خیال ساتئ ګورې مدرسې ته چې راځئ په حیا به راځئ مدرسې نه چې ځئ په حیا به ځئ مدرسه د تعلیم او د حیا نوم راغلی دی هسې نه چې علم او تعلیم حاصل کړي او حیا ته نه لاړه شي نو الله دې د داسې ورځې سره زموږ د ټولو پښتنو په امان کې وساته وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه